بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي وقال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. الله رب العالمين د بیت الله د عزت د وجنا او د دې د وقار او د قدر د وجنا یو الله په مخلوق باندې حج فرض کړی دی چې دا مخلوق به د بیت الله حج کوي او د نبی علیہ السلام په ټول زندګۍ کې چې د حج د فرضیت نه وروسته رسول الله علیه السلام یو حج کړی په 10 کال باندې او ټول زندګۍ کې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام څلور عمرې کړې دي. د عمرې باره کې به یو اجمالي غونډې بحث وکړو د عمرې طریقه د جناب محمد رسول الله علیه السلام نه په هغه طریقه باندې عمره چې په کومه طریقه د الله د نبی نه نقل ده، ځکه زمونږ استاد دا دین د دې بنا په اتباع باندې د ابتداع باندې نه ده چې سړی به ځان نه دې کې طریقې جوړوي. نو اوله دا ده چې کله انسان عمرې له راځي او میقات ته راورسېږي نو دله مستحب دا دی چې دا غسل وکړي او ځان پاک کړي او زنانه که حایضه یو که د نفاس والی نو هغه به هم دا طریقه کوي، خو بیت الله باندې به طواف نه کوي تر غسل او طهارت پورې. بیا دویمه دا ده چې انسان کله عمره کوي نو دا به هغه کپړې نه اچوي چې هغه ګنډل شوي کپړې، یو به لنګ اچوي او یو به یو څادري او مستحب په هغې کې دا دی چې دا به سپیني او زنانه به په خپلو عادي جامو کې راځي او خو هغه جامې به چې زینت او شهرت به پکې نه وي، داسې نه چې راروانه یو سرخي او ډول او دا کریمونه او دا څیزونه یې لګولي. درېیمه دا ده کله چې راځي نو دا به نیت کوي. نیت د زړه الفاظ د خولې الفاظ نه دي، د زړه قصد دی، خو په خولې به دا وایي لبیک عمرتن یا اللهم لبیک عمره. او که چېرته اریده چې لار کې څه مشکل جوړ شي نو د زبا ابن زبیر بنت زبیر رضی الله عنها روایت دی چې بیا د مقیده تلبیه ووایي چې الله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک اللهم ان حبسنی حابس فمحل حیث حبسنی. دا مقیده چې وایي نو که کوم ځای کې لار کې بند شه نو په ده دم نه لازمیږي. کله چې بیت الله ته راورسېږي لار باندې به دا تلبیې وایي، نو بیت الله ته چې راورسېد نو تلبیه به بنده کړي. بیا د علماو اختلاف دی چې دعا به کوي او که نه به کوي، خو علا کل حال که مستقبل الکعبه دعا یې وکړه نو هم صحیح ده او که ویې نه کړه نو هم څه حرج پرې نشته دی. د هغې نه بعد به راشي او د حجر اسود خواله دغه مخامخ دا شنه بلپونه چې دا لګېدلي دي دغه ته اخوا مخامخ دی حجر اسود ته، نو د دغه ځای نه وروسته استلام به وکړي. استلام کې بیا دی چې بسم الله والله اکبر، که چپولی شي تقبیل نو ډېره ښه ده، کنې لاس به ور وړي او که دا نه وي نو تش الله اکبر به ووایي او بیا به طواف شروع کړي. خو طواف کې شرط دا دی چې طهارت به وي، یعنې حدث اصغر او اکبر به نه وي، ځکه د دې مثال د مونځ دی، خو مونځ کې خبرې نه کېږي او دې کې خبرې کېږي. بیا به بیت الله چپ طرف ته وګرځئ او وزل به د بیت الله نه تاو شي. کله چې رکن یماني ته راورسېد لاس به ور وړي او به وایي بسم الله والله اکبر. دلته تقبیل او ښکلول نشته دی او که نشه ور رسېدی نو بیا به دغه وخت کې نور څه د نبي علیه السلام نه نقل نه دي. بیا رسول الله علیه السلام کله چې دا انسان عمره کوي نو د نبی علیه السلام نه به سنت طریقه دا ثابت ده چې دا به په اولانو دریو کې رمل او پهلواني شروع کوي، اولانو درې طوافونو کې او استباع به کوي. استباع دا ده چې دا څادر د دې ښي اوږې د لاندې کې او دغه ښکاره کړي او دعاګانې به ډېرې کوي، ذکر به کوي په دې ټولو طوافونو کې. دا کوم چې دا طریقې خلک او دا کیفیتونه جوړوي او دغه پکې نشته دی، خو سنت طریقې کې دا ده چې دعا به کوي او دلته څه خاص ذکر هم نشته دی چې دا به وایي او دا به نه وایي.
البته دومره ده چې کوم وخت کې مقام ابراهیم او د رکن یمانی مینس کې نو دا دعا به رسول الله علیه وسلم ډیره ویلې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. کله چې وګرځه وکي نو د هغې نه بعد بیا به راشي مقام ابراهیم کې به 2 رکعته لمونځ وکړي که هلته ځای او که ځای نه و نو وروسته بل ځای کې به یې وکړي. بیا ټول حرم مقام ابراهیم دی هغه دپاره اول رکعت کې به قل یا الکافرون ووایي او په دویم رکعت کې به سورة اخلاص قل هو الله احد ووایي او د دې نه وروسته به صفا او مروه ته ورشي. نو صفا باندې به ودرېږي او هلته به ډېره دعا وکړي او دا آیات به ولولي ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او مستقبل القبله به ودرېږي. د الله د نبي نه دا دعا ثابته ده لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. او بیا به ډېره دعا وکړي. عمر بن عمر ډېره دعاګانې کولې او دا به ویل چې د الله نبي ویلي دي چې دا د اوښکو د توی کولو ځای دی. بیا به د دې نه مخکې ورمنډه کړي مروه طرف ته او مروه ته چې ورسېد نو هلته هم دغه دعاګانې وایي او ډېره دعا به مستقبل القبله وکړي. خو دې کې منځ کې یو ځای دی چې هغې ته میلین اخضرین وایي دا شنه راډونه چې لګېدلي نو دلته به سړی منډه وایي. ښځه باندې دا منډې نشته دی او ښه دا ده چې دا سعی دې کې هم طهارت وي که بې اودسۍ باندې وکړه نو صرف جایز ده لیکن عمل غوره نه دی او د هغې نه بعد بیا به سر وخرئ او که سر خرئ نه او د هغې که دا وړوکی که نو دا هم د نبي علیه السلام نه ثابت ده خو خرولو کې ډېر زیات اجر دی. زنانه به سر نه خرئ داسې نه چې هغه ته سر وخرئ دا ویښته به راجمع کړي او د سر نه به له د ګوتو په اندازه باندې مقدار باندې څه شی کټ کړي. د دې باره کې یو مهمه خبره هغه دا هم ده چې دا د رکعته طواف دا 2 رکعته چې دي دا سببي مونځ دی نو دا په اوقات مکروهه او غیر مکروهه کې کېږي. دې کې دا نشته دی لکه دا بعضې خلک وایي مازدیګر نه وروسته به یې نه کې یا به استواء الشمس کې نه کې یا به سار کې نه کې. د بخاري حدیث دی رسول الله علیه السلام ویلي یا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعه. ای د عبد مناف بچو د بیت الله نه چې چا طواف کوو او هر وخت کې مونځ کوو نو تاسې بیا نه منې کوئ. مشهور حنفي عالم دی عبدالحی لکنوي صاحب هغه وایي ما یو ځل مازدیګر نه وروسته رکعته طواف کول وایي په ما د هندوستان د احناف را جمع شو وایي قریب و چې جنګ یې راسه کړی وی ما ته ویل ته ولې د مذهب خلاف کې مذهب کې خدا دی چې دې وخت کې به مونځ نه کې وایي ما ورته ویل چې دا د محمد رسول الله حدیث کې دی چې د بني عبد مناف تاسې دلته د مونځ او طواف نه یو وخت کې څوک مه منې کوئ. وایسته وایي دې خلکو وایي ما ته ویل چې دا حدیث صحیح دی وایي مال چې او دا صحیح حدیث دی وایي ما ته ویل چې دې باندې مذهب کې چا عمل کړی دی اکثر د خلکو عذر دا یاره حدیث به صحیح خو زموږ مذهب یې نه مني. وایي ما چې او امام طحاوي دا ویلي دي وایي لاړ شیخ امان الله سار یې راپسې راوړ وایي ځای مې ورته وښوده وایي بیا یې وایي زما دا تندی چپه و چې الله دې خیر درکړي ستا په وجه موږ ته الله ډېر علم راکړه. زه اکثر دا واقع وایم کله د ملګرو ته وایم اوس یې انصاف ونه کړه ولې حدیث یې ومنه خو د امام طحاوي د وجې نه د محمد رسول الله د وجې نه یې ونه منه. ورسره دې کې دا دی دا خلک یې خلافونو پورې نښتي دي او دا څوک یې چپوي او څوک یو څه کوي دا ټول د رسول الله علیه السلام نه دي ثابته یا د دیوالونو پورې ځانونه مږي. حجر اسود ښکلول راغلي دي رسول الله علیه السلام وایي کومې شونډې چې په حجر اسود ولګېدلې نو الله سبحانه وتعالی پې د جهنم اور حراموي. او عمره چې د نبي علیه السلام ویلې تاسې حج پسې عمرې کوئ رب العالمین د دې په وجه باندې د انسان نه فقر او غریبي هم لرې کوي. او قول راجح دا دی چې سړي باندې حج نه فرض او د عمرې روپۍ وسئ نو دا به عمره کوي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسې عمرې د کتاب او سنت مطابق وګرځوي او موږ او تاسې د الله رب العالمین سید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې وګرځوي او الله دې هغه دین او هغه طریقه چې زموږ ښایسته پیغمبر موږ ته بیان کړې ده نو رب العالمین دې په هغې موږ متمسکین وګرځوي. زما ورونو نن سبا هغه امام شاطبي رحمت الله علیه وایي بدعت سنت ګرځېدلي دي او سنت بدعت ګرځېدلي دي. داسې خلک به داسې بدعات کوي په دې حرم کې ته به ورته حیران شي خاص کر دا د تصویرانو عملونه یا نور داسې کارونه چې هغه د بیت الله د آدابو نه خلاف دی. رب العالمین دې زموږ په ژوند باندې د دې اصلاح وکړي او الله دې موږ او تاسې دا مرکز همیشه آباد ولري. او حدیث کې راځي تر څو چې دا کعبه ژوندی
او ولاړی نو دا قرآن کې ویلي دي دا قیاما للناس سبب د ژوند دی د خلکو لپاره او د حبشو کې به یو ظالم پیدا شي ذو السویقتین چې دا به د غټو غټو پنډو والی او رسول الله علیه السلام وی واړه واړه لاسونه به او بیا به په هغې باندې دا خانه کعبه ورانه کړي او بیا به قیامت قایم شي الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو مرکز آباد ولري او الله دې کې دا ښایسته عقیده دغسې برقرار ولري موږ او تاسې الله د کتاب او سنت خادمان وګرځئ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا الله رب العالمين دا عمل قبول کا او الله دې زموږ ستاسو ټول امت مسلمه په دعاګانو کې نصیب وکړي او الله دې موږ لم توفیق راکړي ټول امت ته دعاګانې وکړو ټول امت دعاګانو کې دې الله زموږ نصیب کړي رب دعاګانو باندې به نه پوهېږو خو الله ستا دروازې ته ولاړ یو الله زموږ چې څونه ملګري دي ټول مسلمانان دي الله بخنه او توکل رب العالمین شرعي عذرنا الله تیبل مشکلات حل کی الله زمون بیماران صحت ولا ورکی قرضداننا رب العالمین قرضنا خلاص کی الله بیماران ټیک کی الله د کتاب او سنت دعات چې چرته دینی مدارس جماعتونه دعوت کوونکي خلک کی الله رب العالمین کم د دنیا ګټ ګټ کې چې مسلمانان مجاهدین دي یا نور خلک دي الله د ټولو ناصر او معاون شي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا